لار مې نیولې د سرکار راشه په امبېله کې یم حصار راشه د خاپیرو د خاندان جینۍ د خاپیرو د خاندان جینۍ هغه ګل رنګه ګل خوبانه جینۍ په خپل منګي باندې خپېمانه جینۍ د ګودر نه را روانه جینۍ شعر بیا ووایه په خپل منګي باندې خپېمانه جینۍ د ګودر نه را روانه جینۍ د ظلمتونو قصې چاته کوي د ظلمتونو قصې چاته کوي دا د حالاتو ترجمانه جینۍ ډېر ښه دی بیا ووایه د ظلمتونو قصې چاته کوي دا د حالاتو ترجمانه جینۍ او دا چې دروند خوی درنې خبرې کوي دا چې دروند خوی درنې خبرې کوي ښکاري د اصل نه افغانه جینۍ دغه نیمګړی غزل چې د ښار کوڅو کې چا وجلي څوک وو ښکارېدل داسې چې د کلي څوک وو پښتنو غږ د انقلاب یې کوو دا د علم غر ته ختلي څوک پښتنو غږ د انقلاب یې کوو دا د علم غر ته ختلي څوک اوس د خالونو تذکرې دې کوي چې په خالونو دې داغلي څوک مننه اوس د خالونو تذکرې دې کوي چې په خالونو دې داغلي څوک او دغه عزیز مانیروال صاحب یو شی ته اشاره ده چې زما عزیز لالا د جنگ څه وشو زما عزیز لالا د جنگ څه وشو د سوات شنګلې ښکلو کې ښکلي څوک او ستاسو په پل باندې پل کې ښودو بابا په دغه لاره تلي څوک ډېر ښه شعر دی ستاسو په پل باندې پل کې ښودو بابا په دغه لاره تلي څوک په وړاندې تللی او په شا نه دی کته منیره په وړاندې تللی او په شا نه دی کته د زلفو دام کې دی راغلي څوک او زمونږ اخري شعر دی چې زمونږ خبرو ته چا غوږ نه نسو زمونږ خبرو ته چا غوږ نه نسو مشره خو ستا په مرۍ غلي څوک ډېره مننه